بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر روز موږ د ورډ پروګرام تقریبا تر ریفرنس مې رسیدلی و. نن بیا راځو ورډ پروګرام ته. ورډ پروګرام را خلاصوم. له ورډ څخه وروسته به ریفرنس مینو ته داخل سو. لیاوټ او ریفرنس هم تر کوم ځای ویلو؟ تر ټیبل اف کنټینټ مې ویلو کنه. دا بیخي کلوزومه راځم کوم مونوګراف چې مالک دلته و را سره په یو به کار وکړو. سو مونوګراف دغه به مونوګراف را خلاصول. مونوګراف څخه وروسته نن راځو بیا ریفرنس مینو ته. ریفرنس څخه وروسته فوټ نوټ لرو. فوټ نوټ څه کار کوي؟ اوس راځم د دې لاندې برخه ته راځم. صحیح سو. اوس دا اصلي مضمونونه عناوین خو دغه دي کنه. څنګه معلومي لږ مخته چوکۍ ته راځي. اوس معلومیږي؟ اوس راځو دغه مونوګراف ده. هغه بعضې دیني کتابونه چا ویلي؟ ما څه ویلي اوس چی دی ویلي؟ چی شد دینی استاد؟ دینی کتابونه نه پیژنئ؟ قدرت راځو بعضې کتابونه دیني. دلته مثال یو د صفحې په لاندې بحث کې دلته یو خط لیکلی. هغه د مکتب په علوم دیني کې هم بیخي ډېر دی. دلته ګورې یو خط راغلی لاندې توضیحات ورکړي. مثال د خبرې څه کار کوي؟ هغه دا فوټ نوټ ده. اوس راځو مثال دغه پرپر ناونس ده که نه. دغسې ده مثال تاسو غواړئ اوس دغه تاسو له کوم ځای راخیستی؟ له کوم کتاب مو راخیستی؟ یو بل کتاب مو راخیستی دلته م لیکلی ده که نه. مثال د خبرې دغه د کمپیوټر تعریف ده. یا دا نون یو لغات ده. نوی لغات یې دلته کلی څوک نه پوهېږي. دا به انتخاب کې له انتخاب څخه وروسته انزرټ فوټ نوټ باندې کلیک وکړه. ګوره یو خط اضافه سو که اضافه نه سو دلته. دغو ځای ته هم یو څه شي ورکړو؟ یو وینئ دلته دغو ځای کې یو ورکړو او دلته هم یو ورکړو. اوس د دغو نون مطابق له کوم ځای دې سره راوړی یا لغات او نوی لغات څوک نه پوهېدل هغه دلته ورته ولیکه. دلته یې هغه تعریف یې ولیکه چې دا څه شي ده. آفرین تعریف به یې دلته ورته لیکي. زه ته اسمین څه شی اسمین نیم که نه داسې به راځي. دا شی ورته ولیکه. دا دې ورته ولیکه. اوس دا په دغو ځای پرېږده. یو څوک دا کتاب چې پرنټ کې هم چې دلته ګوري چې دا نه ونه څه شی ده نه پوهېږي. نو دلته خو تا نمبر ورکړی اتوماتیک دلته دا نمبر ته کړو اسمین څه شی اجازه ده. سر خو خلاص انشاءالله. اوس بیا راځو. تاسو مثال یو بل لغات باندې یو بل تعریف باندې مثال داسې اخلئ. زه مثال یو حدیث شریف ده تاسو انتقال کړی له یو بل ځای څخه را نقل کړی ده. صحیح سو. اوس دغه احمد خو ګوره احمد یو نوم ده. ځوان چې دغه ما له یو بل کتاب راوړی. دا به انتخاب کې له وروسته فوټ نوټ باندې کلیک وکړو. اتوماتیک څو سو نمبر 2 سو. کنټرول ځای دی که ولې دلته به اول کلیک وکړې. له کلیک څخه وروسته ګوره دلته راځه اوس کلیک وکړه. دا باندې کلیک وکړه انزر فوټ نوټ باندې کلیک وکړه. اوس دا یې ولې اول ته بوتو؟ دا باید دوهم ته بوځي. انټر کړه. انټر څخه وروسته اوس دا ټول انتخاب کړه. داسې انتخاب کو فوټ نوټ باندې کلیک وکړه نو دا بیا اول ته بوځ. خیر دغه شکل سره. صحیح سو. اوس دا دوهم چې ده دې ته هم څه نمبر ورکړو؟ اوس اولي اوس د پاراګراف کې پورته ده بل لاندې ده. اوس ښه خو وینې ته ګوره کنه صحیح ده نه اوس رقم ته اوس دا نو نه دا صحیح ده صحیح ده. دغه ځای کې ګورئ نون موږ دغه ځای ته نه نون چیرې ده؟ پورته ده. اوس که چېرته مثال دا ورته انتخاب کړئ اکزامپل که نه دا انتخاب اوس فوټ نوټ باندې کلیک وکړه. اوس یې ګوره لاندې راوست که رانه صحیح ده. دا صحیح ده اجازه ده. اوس د دغو مطابق دلته اوس یې ګوره اکزامپل ته څوم عدد ورکړو؟ وینئ داسې دوه ورکړو. دلته هم اړوند معلومات ولیکه. مشکل خو نشته. بل بیا راځو. اوس غواړئ چې مثال دلته انزرټ ان نوټ ده. فرق د ان نوټ او د فوټ نوټ څه ده؟ فوټ نوټ چې ده د هرې صفحې په اخر کې راځي. ګوره صفحې په اخر کې راغلی که نه راغلی. خو که ته وایې چې زه مثال د مټیریلز دا مټیریل چې ده غواړم چې دغه باندې ان نوټ استفاده کړم. دا بیا د ټول کتاب په اخر کې د چپټر په اخر کې راځي. انتخاب کله وروسته انزرټ ان نوټ باندې کلیک وکړه. ګوره د کتاب په اخر ته راغی که رانغی. اوس به ان نوټ درته لیکي. کله چې مثال دا ورته ولیکو د وروسته راځه مثال خط اضافه کېږي. دا هم څنګه ځي لاندې ځي. اجازه ده اجازه ده. دا تر هغو پورې مثال څه رقم دی کاته ځي تر هغو پورې چې کتاب اخر ته نه یې رسېدلی. وعلیکم سلام. سلام خلاصېږي که نه سم؟ د هغه وروسته بیا راځو. دلته نیکسټ فوټ نوټ لرو. له یوې نوټ څخه بل ته ولاړ شه. ګوره نیکسټ فوټ نوټ. اوس خو فقط یو لرو. پرې بېرته په شا ولاړ شه او بیا درته ورته وایي چې نیکسټ ان نوټ مخته ولاړ شه ان نوټ ته او ورته وایي چې مثال بېرته په شا ولاړ شه بېرته شاته دي درته. سلام خلاصېږي که نه؟ شو نوټس راته وښیه نوټونه چې درته وښیي. نه د اوس فوټ نوټ راته وښیه. فوټ نوټ درته ښیه دا فوټ نوټ کې ده. او که ان نوټ ورته انتخاب کړې د هغه وروسته اوس ګوره ان نوټ ورته انتخاب کړو. که اوس د چې درته وښودو ان نوټ درته وښودو.
سرم خلاصې کنه بیرته تر ځان دا څنګه کې بیرته فوټ نوټ راته وکړه خو دا فوټ نوټ چې دا د انګلیسي لپاره ده چی لپاره انګلیسي ولې زه شو سه انګلیسي خو دا کوم طرف کې ده چپ چپ طرف د انګلیسي لپاره خو دا څنګه ښي طرف ته انتقال کوي یوه طریقه لري هغه هم ډېره تخنیکي طریقه ده صحیح سو تاسو به راسئ دا انشاءالله بیا هم درته وایم ویو ته به راسئ ویو څخه وروسته دلته چی لرو ډراف دې به کلیک وکړئ له کلیک څخه به وروسته تاسو راسئ ریفرنس منټ سره له شو نوټس باندې به کلیک وکړئ نه باسو بیرته راځو ویو ته چې رالو تاسو به اول دلته ډراف ته انتخاب کړئ له ډراف څخه به وروسته ریفرنس ته راسئ او دلته به ورته وایسي شو نوټس نه داسې هم نه ښه اوس ګوره دا کوم طرف ته ده سمون سره چپ طرف ته غواړئ که پښتو مثال تاسو مونوګراف لیکو دا باید کوم طرف ته وي ښي طرف ته وي نو بیا به ویو ته راسئ له ویو څخه وروسته ډراف ته رالې اوس بیرته ریفرنس ته راسئ ریفرنس کله رالې شو نوټس باندې به کلیک وکړئ ورکونه ولاړو اوس نه معلومېږي ښه ښه اوس راځو کله چې دا ډراپ کلیک له وروسته به تاسو ریفرنس څخه وروسته فقط په شو نوټس باندې کلیک وکړئ له وروسته ویو فوټ نوټ راته وښیه دا هم ورته اوکې کړه کله چې اوکې کړو اوس ګوره دلته تاسو چې کوئ آل فوټ نوټس دا ټولې فوټ نوټ یې درته کوي دلته به ورته راسئ ورته چې راته انتخاب کړه فوټ نوټس فراسټر به ورته انتخاب کړي دا چې ورته انتخاب کړو اوس ګوره دا خط یې څنګه کړو معلوم یې که معلوم نه کړو بیا ډبل کلیک وکړئ ډبل کلیک نو چې کنټرول آر یې کوي کنټرول آر څه کار کوي ښي طرف ته دا مې رایټ ښي طرف ته راسئ بیرته به یو ته راسئ دا پرنټ لی آوټ به ورته انتخاب کړئ دا مې انتخاب کړو اوس ګوره د دې صفحې اخر ته راسئ مخکې به دغه فوټ نوټ چې کوم طرف ته و چپ طرف ته اوس به کوم طرف ته اوس ښي طرف ته راغلی دا خو انتخاب کړئ دا خو چې اسانه طریقه ده ګوره فوټ نوټ یې څنګه کړو ښي طرف ته اوس دا انتخاب کړئ دا به هم چپ خو د دغو دا خطونه څنګه دي او نمبر حساب یې سرچپه ده دا خو انګلیسي د ذکر سره راځي نو بیا د پښتو چې ورته لیکم ګوره زه پښتو ته پښتو کومه زه به ورته پښتو کومه اوس هم دې خواته سي نو ولې دې ته بیا کوم چل کوي تاسو بیا راځئ دا به ټول انتخاب کړئ هم منو ته به راسئ له هم منو څخه وروسته ګوره موږ دا لیفټ ټو رایټ ټو لیفټ دا ورته رایټ ټو لیفټ کوو چې بیا راسه کنټرول آر یې کړي طرف ته اوس ګوره منظم شول که منظم نه شو دا ولې منظم نه شو دا یې نوی انتخاب ګوره دا به ټول داسې انتخاب کوي دا بیا ورته برابر کړي مثال دې خواته کېږي خو اول دا خط موږ لیکلی و صحیح شو مشکل خو نشته سر خو خلاص و اوس دا څه شی و فوټ نوټ و له وروسته سرچ لرو سرچ کې چېرته غواړئ چې مثال سرچ وکړئ نو دا انټرنیټ کار کوي openoffice.com صحیح شو دا د بدون انټرنیټه کار نه کوي بل انزت کیپشن لرو انزت کیپشن څه کار کوي انزت کیپشن چې دا مثال تاسو راځئ اوس یو دلته ناون دا ناون کوم کتاب راخستی مثال تاسو له یو ویب سایټ راخستی دا د ناون هغه درته ښیم تعریف درته ښیم صحیح شو یا هم مثال تاسو یو ناون دا اوس دا ناون ده که نه له یو کتاب را نقل کړی اوس غواړئ چې مثال د دې ناون د کوم هغه څه ده د تعریف څه ده دې په اخر کې باید تاسو ورسره ذکر کړئ دا ما په کوم ځای کې راخستی دا مثال ما له یو پلانکي کتاب دلته راخستی نو بیا به راځئ له انزت کیپشن نه به استفاده کوئ کلیک وکړه نیو باندې کلیک وکړه نیو دې کله کلیک وکړو اوس راځه څه ده کتاب ده چپټر ده مثال ګوره دلته ریپورټ د خبر چې له زور تاسو کتاب ده یا ورته مثال د بوک سیکشن ده د کتاب یو برخه ده صحیح شو نه مثال بیرته ورته انتخابون چې ده چې ده بوک ده او اوس تور لیکوال چې ده دلته ورته لیکن مثال لیکوال نورلا ده صحیح شو نورلا ورته لیکم او بل راځي مثال ټایټل چې ده ټایټل چې ده ناون ده کنه ناون مې ورته ولیکو ناون مې ورته ولیکو له وروسته یې په کوم کال کې دا جوړ شوی دی ورته لیکم چې 2015 کې سیټ په کوم ښار کې په غزني کې ولې لیکلی که نه او پبلیشر کوم مطبعې چې ده چاپ کړی تر اوسه خو یې نه ده چاپ کړی خو زه ورته لیکم چې مدینې صحیح مدینه مطبعې چې ده چاپ کړی ده او دا هم ورته وکړي کله چې وکړي اوس ګوره چې درته کوي د دې ناون په د تعریف په اخر کې نورلا 2015 اوس هر څوک پیږي چې او لیکوالې څوک ده نورلا ده ولې نه کې راځي په دې خو سر خلاص و نه په دې کې څنګه ته خود په دې کې تغیرات راځي خو په دې کې اوس بیا پیج نمبر هم درته اضافه کوم هغه څنګه اضافه کړي اوس د دې دا معلومېږي چې هر څوک یې وایي او د دې دغو کتاب چې لیکوال څوک و چې مثال دغه کتاب هغه دا تعریف ځین را نقل کړی نورلا و په کوم کال کې چاپ شوی و
2015 کې اوس هغه پیج نمبر نه ښکاري چې مثال هغه پیج نمبر سیده سره کم کوم له کومې صفحې راخسي بیا دلته کلیک وکړئ دې نقطه خو نه په دې مې کلیک وکړو دلته چې لرو سټیشن لرو په دې کلیک وکړو اوس پیج صفحه نمبر ورکړئ له 15 صفحه مې راخسي کېږي اوس ګوره پیج نمبر تر واس کړو مدینه سوسه هغه اوس درته اخلم اوس خو فقط دلته موږ ډېر معلومات ولیکل کنه دلته چې راوړو فقط نوم راول د لیکوال او کال راول پیج نمبر هم ګور سره اضافه کو اوس دلته کلیک وکړه ګوره دا دلته ذخیره کړي کنه دي ذخیره کړي اوس راځو دلته منیج شل ریسورس لرو دا په دې باندې کلیک وکړه اوس کوغړ دې کې بیا تغیرات راولې کلیک وکړه تغیرات څخه ورسره ګوره دا معلومات موږ لیکلي او کنه ولیکلي نو بیا مثال ته کافي کوي ډیلیټوي اډیټ تغیرات کراولې نو یو بل د څه ورته اضافه کوي دا یو شی هم نه کوم بیرته راځو سټایل د دې زیات سټایل سیده په کوم شکل سره ای پی ای سیسو دا نو سټایل نه هم استفاده کولی شي مثلا لاندې راځه دې کې بعض سټایل نه فرق کوي ګوره په دې کې هم مثال کال واغه درته راخسته کې دی لاندې کلیک وکړو په دې کې مثال به دا کال واغه درته راخسته مثال لاندې ورته راځم دا ورته انتخابوم په دې کې باید فقط څه شي راخسته دی دې کې هم دا نوم واغه راخسته ده مثال دلته دا ورته انتخابوم په دې کې هم دا ټول است خب دې کې مثال مختلف ته ځینو کې فقط پیج نمبر درته کوي ځینو کې مثال فقط کال درته کوي ځینو کې فقط لیکوال درته کوي خو ډېر مشهوره سي د ای پی ای ده څه داسې استفاده کوي بل لته بیبلیوګرافي دا څه کار کوي اوس موږ دلته زیات معلومات ولیکل دلته فقط دا راغلو غواړي چې هغه ټول استفاده کوي بیا راځو بیبلیوګرافي باندې کلیک وکړه ورسته په کوم شکل سره غواړي دې شکل سره هر یو شکل استفاده کوو کلیک وکړه اوس ګوره ټول معلومات دلته راته واچوي نورلا 2015 نه اوس غزنی او مدینه مشکل خو نشته سره مخلاص ان شاء الله له ورسته بس صحیح ده نو دا مې نو بیان په 3 ورځې کې ختمېږي په سره سبا دا ټوله مکمله ختمه اوسه سو تر دې جو مشکل نشته ټیبل اف کنټینټ او فوټ نوټ او کارخانګي مې کومه کارخانګي تر ذکر کړو هغه به هم مکمله تر سره کوي سیسو او فوټ نوټ نن دا ور سره دا به هم سره کار کوي سیسو او سټیشن به هم سره کوي مشکل خو نشته تر دې کوم سوال پوښتنه هم نه لرئ سوال په دې ویډیو کې هغه وکړه څه شي د تیر کارخانګي چې هغه مې په وکړه تیر ویډیو کې درته ښودلې تاسو خو نه وای کنه